د ننګرهار مرستیال والي مسؤلینو ولسی وګړو سره د ستونزو حل په موخه ولیدل. ننګرهار مرستیال والي مولوي عز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د خار ولسوالیو بیلابیلو قشرونو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او غوښتنې او عریضې د حل په موخه واوریدي او اړوند ادارو ته د قانوني اجراءاتو په موخه راجع کړي. د ننګرهار مرستیال والي چپرهار ولسوالۍ ته د یو فرعي سړک د ستونزې حل په موخه سفر وکړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عز الله مصطفی د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د چپرهار ولسوالۍ کنډي باغ سیمې ته سفر وکړ او هلته د یو فرعي سړک د چارو تر سره کېدو په موخه له ساحې لیدنه وکړه. ننګرهار کې د کرنې پرمختیا د ADF صندوق پرانیستل شو. ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت په همکارۍ د کرنیز پرمختیا صندوق ADF د پرانیستي غونډه وکړه چې د کرنیز سکتور د پیاوړتیا او بزګرانو د مالی ملاتړ په موخه جوړ شوی وو. د ننګرهار کډوالو چارو رئیس په تورخم کې د راستنه شویو کورنیو حالت وڅېړه. ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن تورخم خارګوټي ته د راستنه شویو کورنیو د وضعیت د ارزونې لپاره سفر وکړ. د ننګرهار کرنې ریاست د بټي کوټ کرنیزو خدماتو مدیریت پلاوی په دغه ولسوالۍ کې د حیواني او نباتي درملو پلورنځي وڅارل. د څارنې موخه د بې کیفیته تاریخ تیرو ناقانونه درملو مخنیوي او د پلورنځیو قانوني اسنادو څېړنه وه.